څوک چې د خیال سپوږمۍ ته نشي ختی، څوک چې د خیال سپوږمۍ ته نشي ختی، د هغو خیال سپوږمۍ ته نشي ختی. کامیابی غر غر همتونه غواړي، کامیابی غر غر همتونه غواړي، څوک په دیوال سپوږمۍ ته نشي ختی. ستا د وصال اعزاز اومون کنه، ستا د وصال اعزاز اومون کنه، چاوي اقبال سپوږمۍ ته نشي ختی. ګرانو مینوالو السلام علیکم، امید لرم چې روغ به جوړ به خوشاله به ژوند بم په مزو کې تیریږي. مینوالو د بیخ خپرونه پټ لالنو کې زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ما صابر انعام الله را سره هم ناسته، طاهر صاحب را سره هم ناسته. نن مو دا د بیخ خپرونه د خپل ګران مشر استاد اقبال اعزاز صاحب د حوال راوړی ده چې دوی د ډګر د کلی سره تعلق دی. مینوالو ډیر ښایسته لیک کی، ډیر ښایسته ښایسته نظمونه شعرونه غزلې لیکي. نو راځئ مینوالو چې شریکه تاسو شعرونه غزلې نظمونه وارو نو ډیر خوند بو کی. اقبال اعزاز صاحب سلامونه مې واهله پرې پټ لالنو کې تهر کلی ویم. نه ما صابر صاحب او تاسو یو جهان مننه، او تاسو د ملګری انعام الله صاحب او تاسو د نوم چې دی نو دا پټ لالونه زم چې دا ښکاره لالونه وي نو دا ډېر ښه وی، ځکه چې تاسو ډېرې هلې ځلې د ادبي ایرو کې د لالونو د لټون په باره کې راوتې، نو تاسو په خپله ښکاره لالونه او کوم چې پټ لالونه دي نو تاسو د هغې لټون کوئ. خو بیا هم زه ټول ملګرو ته سلام پیش کوم او ستاسو ډیره مننه کوم. ستاسو د بل ورځ ما ته ټلیفون کړی چې یاره موږ به درځو، نو ستاسو د ټلیفون د وجې نه هغه ادبي ذوق زموږ سیوا شوی او په دې څو ورځې کې ما څه شعرونه لیکلي دي. نو زه ستاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو په موږ کې هغه ادبي جذبه راوپاروله او موږ له وخت راکړو. ډېره مننه. ستاسو یو جهان مننه او استاد صاحب چې په دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له ټیم راکړو او مینوالو سره به مطلب خپل څه شعرونه یا غزلې شریک کړي. نو ډېر مینوال به هم ګوري هغوی ته څه نظمونه یا شعرونه یا غزلې ووایي چې هغوی ته هم خوندونه والي زده کړو کې موږ دا ناست ملګري هم د موقع په مناسبت سره به زه تاسو ته خپل یو نظم زوړ کال په موضوع باندې ما لیکلی دی، هغه تاسو ته ووایم کیدای شي تاسو خوښ شي. ارشاد. زه په مخه دې ښه زوړ کاله، زه په مخه دې ښه زوړ کاله، زما د وینې تږیا او زما په غوښو موړ کاله. د خوشحالو او ښکلاګانو د قدغن نه ډکه، د خوشحالو او ښکلاګانو د قدغن نه ډکه، د غم او درد او د بلا زخمونو جوړ کاله. مننه. زه په مخه دې ښه خو څنګه چې ته ځې داسې خپل زاړه ملګري بوځه، خو څنګه چې ته ځې داسې خپل زاړه ملګري بوځه، قتلونه بوځه، بمان بوځه، ترهګري بوځه. زما په سیمه د الوتې سره بسري بوځه. دا ټول حالات زمونږ د وینې تندغري بوځه. دغه چې مالګې مې زخمونو باندې کړي بوځه. څنګه چې ته ځې داسې دوی هم دومره لرې بوځه چې په ویجاړه پښتونخوا مې بیا قدم کې نږدي، چې په ویجاړه پښتونخوا مې بیا قدم کې نږدي، چې نوي کال له مې سپېره نامه د غم کې نږدي. مننه جی مننه. چې په ویجاړه پښتونخوا مې بیا قدم کې نږدي، چې نوي کال له مې سپېره نامه د غم کې نږدي. زه په مخه دې ښه، زه چې ځې خو نوي کال ته چېرته حل ونه وای، زه چې ځې خو نوي کال ته چېرته حل ونه وای. چې لر او بر پښتانه ټول د جړېدو عادت دي، چې لر او بر پښتانه ټول د جړېدو عادت دي، چې د پښتون سرتور بچي د کړېدو عادت دي، چې د پښتو برجونه ټول د نړېدو عادت دي، چې پښتانه درانه غمونه په سر وړو عادت دي، چې د پښتون وطن د ټولو مشرانو وږې، چې د پښتون وطن د ټولو مشرانو وږې د ځواني مرګو درنو ګرانو جنازو عادت دي. مننه جی. زه په مخه دې ښه، زه خو په هغه لاره مه ځه چې بل کال پې راځي، زه خو په هغه لاره مه ځه چې بل کال پې راځي. که د نفرت نه ناخبره مینوال پې راځي، کدی د هجر سولوله وصال پې راځي، کدی د هجر سولوله وصال پې راځي. که چېرته ترس د پښتون بچي په حال پې راځي، که د مظلوم په سر پرتې تورې له ډال پې راځي، که د
کو یو د امن او سکون سپېڅلی پال پې راځي که یو د امن او سکون سپېڅلی پال پې راځي کو د دردونو او غمونو لږ زوال پې راځي کو څه جواب د لاجواب غوندې سوال پې راځي کو چرته زیری د انصاف او اعتدال پې راځي که چرته زیری د انصاف او اعتدال پې راځي که چرته ښکلې خوږې ورځې د اقبال پې راځي زه په مخه دې ښه کیدی شي ستا په تلو د جنګ نه احتراز ومې کیدی شي دا غریبان څوک غریب نواز ومې کیدی شي دا سرتور سرونه څه اعجاز ومې کیدی شي شپې ورځې بدل شي بل انداز ومې کیدی شي شپې ورځې بدل شي بل انداز ومې کیدی شي نوي کال کې نوی ژوند آغاز ومې مننه جی کیدی شي نوي کال کې نوی ژوند آغاز ومې کیدی شي قام مې د اقبال غوندې استاد ومې او کیدی شي خدای پې رحم وکړي لوی اعزاز ومې کیدی شي خدای پې رحم وکړي لوی اعزاز ومې زه غاړه راکړه زه ورځه په دغه تمه لاړ شه زما په زړه باندې راخوره لویه غمه لاړ شه زه په مخه دې ښه مننه ګرانو مینهوالو تاسو نظم واورېدو ډېر خوندور نظم یې ووی خو دې سره چې دوی نه بل هم داسې یو غزل واورو نو ډېر خوند مو وکړي استاد صاحب مینهوالو ته بل هم یو غزل ډالۍ کړئ چې هغوی ته هم خوندونه والي زده کړو کې موږ دا ناست ملګري هم مننه جي یو غزل به ستاسو مخکې وړاندې کړم زړه ظالم مې وار ته قسم کړی دی شونډو مې اظهار ته قسم کړی دی مننه زړه ظالم مې وار ته قسم کړی دی شونډو مې اظهار ته قسم کړی دی غم یې راته ضد کړی چې وجنې مې زغم مې د غم بار ته قسم کړی دی مننه جی مونږ ټول د هغه په ډله شوي یو چا چې زمونږ پلار ته قسم کړی دی او سبا مې وطن ته خوشحالي راشي هر یو ظلمي کار ته قسم کړی دی او اوس د پېښور کوڅو ته نه راځي امن دغه ښار ته قسم کړی دی او ابد منزل په خوږو څه پوشي چا چې نیغې لار ته قسم کړی دی او اوس هر اعزاز د لوړ کردار په غر مونږ لوړ کردار ته قسم کړی دی ډېره مننه ګرانو مینهوالو دا زموږ سره محمد اقبال اعزاز صاحب چې دوی خپل کلامونه ووی نو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي نو انشاءالله پر روانه د خپرونه کې بیا ملاقات کیږي تر هغې پورې موږ له اجازت راکړئ د لوی الله په امان